د خبرونو سرټکي د ټاکنو د دویمه برخې د قسمي پایلو د اعلان لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه تیاری تر 2 راتلونکو ورځو پورې د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون لخوا د ټاکنیزو څېړنو د پایلو اعلان او پر ایران د هر ډول پوځي تیري پر وړاندې د یاد هېواد د پوځیانو تیاری. سلامونه او پیرزوینې. نن شنبې د وري 13 او د اپریل 19 نیټه ده. پام وکړئ د دې ګړۍ پوره خبرونو ته. له دې سره چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته ورځې رانږدې کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون لا هم تیار نه دی څو قسمي پایلې ډاګیزې کړي. د دې کمیسیون وایي چې د معلوماتو د راټولونې مرکز کارکوونکي شپه او ورځ هڅه کوي څو په دې نږدې ورځو کې د ولسمشرۍ یوه برخه نورې قسمي پایلې هم ډاګیزې کړي. د دې کمیسیون وایان د ځینو مرکزونو د رایو د بیا شمیرل کېدو او پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د ټاکنو کمیسیون په تیرو څو ورځو کې د رایو د شمیرنې ترڅنګ د 500 محلونو رایې شمیري او 500 نورو رایې به وڅیړي. د دې کمیسیون ویاند وایي چې دوی د جمعې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون د 515 مرکزونو په برخه کې پلټنې پیل کړي دي، خو نوموړی د رایو د شمیر او باطلو رایو په اړه څه نه وایي. ارقام دقیق ما چون ندارم و چون روند هم در با پایان نرسیده که ما یک رقم دقیق براتون بگوییم که چقدر آرا باطل شده و این زمانی که روند یعنی استاپ میشه و شمارش مجدد و تفتیش تکمیل میشه، در وقت این ارقام ما براتون داده میتونیم که چقدر آرا باطل شد و چقدر رای در حقیقت تفتیش شده، چقدر رای ریکاونت شده. 4 ورځې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنیو پایلو ته پاتې دي. د دې کمیسیون ویان د ولسمشرۍ د پایلو د ځنډ په اړه هم هیڅ نه دي ویلي، خو یو وار بیا یې ویلي دي چې یادې پایلې به په راتلونکو ورځو کې ډاګیزې شي. یک پروسه خرد نیست. ما در سرتاسر افغانستان بالاتر از یا در حدود 20,000 محل داشتیم و در بعض از محلات که تقلب و تخطی صورت گرفته باید پس از هر دمو ولایت شمارش مجدد شود. بنابراین یک کمک زمانگیر است، ولی ما کوشش میکنیم که مطابق با تقویمی که از قبل اعلان شده نتیجه انتخابات برملا کنیم و اعلان کنیم. از همون خاطر است که ما بیشتر هم گفتم که فیصدی بعدی که ما اعلان میکنیم یک فیصدی درشتر خود باشه. یاد کمیسیون پر نمایندانو هم نیوکې کړې دي چې دوی خپل مالي راپورونه نه دي استولي او د دوه نمایندانو ډیر لګښت هم د پوښتنې وړ دی، ځکه دوی تر ټاکل شوې اندازې ډېرې پیسې لګولې دي چې دا راپور به هم د لومړنیو پایلو له څېړل کېدو سره سم د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته واستول شي. له بل لوري د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون به تر راتلونکو 2 ورځو پورې د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیزو درغلیو د څېړنې کار 52 سلنه پای ته رسېدلی دی او دوی هڅه کوي څو د خپلو څېړنو پایلې تر راتلونکو 2 ورځو پورې اعلان کړي. په همدې لړ کې د یاد کمیسیون چارواکي همدارنګه زیاتوي چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا د 1000 محلونو رای بیا ځلې شمیرل کیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون د نوې پرېکړې له مخې تر راتلونکو 2 ورځو پورې په ټول هېواد کې د ټاکنیزو درغلیو او سرغړونو د څېړنې لړۍ په ډاګه کیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون چارواکي وایي چې په 12 ولایتونو کې د ټاکنیزو درغلیو د څېړنې لړۍ پای ته رسېدلې او ټاکل شوي تر راتلونکو 2 ورځو پورې د څېړنو پایلې اعلان شي. در مجموع 52% کار در ولایات ختم شده و بر اساس آخرین تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز قرار شده که هرچه عاجلتر تصمیمات نسبت به یا روند رسیدگی به شکایت در ولایت ها به پایان برسه. په همدې لړ کې د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د ډېرو شکایتونو ثبت کېده د ټاکنیزو بنسټونو اندېښنه هم رامنځته کړي. دواړو کمیسیونونو پرېکړه کړې څو د رایې ورکړې د 1000 محلونو رایې د دوی د استازو په شتون کې یو ځل بیا وشمېري. در مجموع حدود 1000 مورد هست که گاهن این شامل مرکز میشه، گاهن شامل محل میشه، گاهن شامل محل رایدهی که اینا کار بالاشون جریان داره. بلخوا د ولسی جرګې او شمېر غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو پر بې پلې والي ټینګار کوي.
د انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون د مستقلانه ډول باندې د خلکو پاکې رای او ناپاکې رای دي سره جلا کړي او هغه تکلف چې هر څوک دی هغه تکلف دی د افغانستان خلکو ته ور وپېژني. کمیسیون سهم شکایات فعلا یا کمیسیون انتخابات تمام تخطی ها از نزد کارمندان محلی صورت گرفته. ما آرزو داریم که اینها اشد مجازات به اینا داده بشه تا پروسه انتخابات پروسه سالم و صالح بشه. تر دې دمه په ټول هیواد کې د ټاکنیزو درغلیو په تړاو شاوخوا 400 شکایتونه څېړل شوي دي او همدارنګه د هغو شکایتونو څېړل چې په ولایتونو کې ناشونې وي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته به د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د بن په لومړنۍ ناسته کې د پخواني پاچا استازي عبدالستار سیرت ویلي دي چې امریکې د بن په ناسته کې قرضه تحمیلي په موږ ومانه او زیاتوي چې کابل ته له راتلو سره سم افغان حکومت ورسره مغرضانه چلند کړی دی. نوموړي خبرداری ورکړی دی که چیرې د خلکو رایو ته درناوی ونه کړي او افغانستان بیا له ناورین سره مخ شي د دې ناورین مسؤلیت به د ټاکنیزو کمیسیونونو پر غاړه وي. لس ورځې کېږي چې د پخواني شاه استازی کابل ته راغلی دی. نوموړي په لومړنۍ ناسته کې رسنیو ته وویل چې د دې لپاره هیواد ته راغلی څو د طالبانو او حکومت ترمنځ بې پرې د سولې جرګه جوړه کړي خو اوس تور پورې کوي چې حکومت له ده سره مغرضانه چلند کړی. نوموړی زیاتوي شته حکومت ملي نه دی او کرزی د امریکې په زور په دوی باندې په موقته اداره کې وتپل شو. ملت افغانستان را قبول کرد در حالی که میدانه ملت افغانستان که این قانون اساسی را خودشان نساخته. این مردم افغانستان تدوین نکرده. این وارد شده از بیرون و این تحمیل شده و تطبیق شده مگر مردم متحمل و صبور افغانستان این را قبول کرده. خدا چې نوموړی په لومړي بون کې فعال و او نفوذ یې درلود خو په تېرو 14 کلونو کې فعال نه و ولې اوس اوس په هیواد کې شتون ځینې پوښتنې راولاړې کړي دي. نوموړی وایي په حکومت او طالبانو کې بې پرې دی او خبرداری ورکوي که د خلکو رایې ته درناوی ونه شي مسؤلیت به یې د ټاکنو کمیسیونونو پر غاړه وي. و از تجارب گذشته درس درست گرفته باشند و کوشش بکنند که اون معامله‌گری و ساختگری و دسیسه و دروغ و فریب و اینایی که در دستگاه اداره بود او را اینا نبیارن از بین. خو سیرت افغان حکومت ادعاوې بې بنسټه بللې او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. دا سیاسي شالونکو په اند د سولې هڅې له تېرو 4 کلونو را په دې خوا ډېرې شوي دي. ډېری ډلې افغانستان ته راغلي دي چې طالبان سولې ته اړ کړي. ان تر دې چې د سولې عالي شورا په دې برخه کې میلیونونو ډالره لګولي دي خو بیا هم شته ستونزو ته د پای ټکی نه دی کېښودل شوی. ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیره د ځواب ویلو په موخه ملي شورا ته راغوښتې وه. یاد استازي وایي چې په بازار کې په ناقانونه ډول د درملو پلورل د خصوصي روغتونونو د فیس لوړوالی او د بې تجربه کسانو له لوري د درملو پلورل د دې وزارت پر وړاندې پرتې ستونزې دي. خو د عامې روغتیا وزیره وایي چې د بودیجې نشتون د دې وزارت پر وړاندې ستره ستونزه ده. ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیره د ځواب ورکړې لپاره یاد جرګې ته رابللې وه. په لومړي سر کې پر میرمن دلیل نیوکې ډېرې شوې چې دې کړنې په ولسي جرګه کې شور ماشور جوړ کړ. اولا از جایتان خیستن خلاف اصول وظایف داخلی است. در چوکیتان بشین گپ بزنین. مهرباني. د عامې روغتیا وزیره وایي چې په وروستیو کې په دولتي روغتونونو کې خدمات ښه شوي دي خو د بودجې نشتوالی د دې لامل شوی دی څو دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. خدمات پیشرفتی طبی در هر کشور دیگه هزینه بردار است. اینها نه تنها به هزینه های گران ضرورت داره بلکه به طور مستمر و دوامدار به هزینه ها و تمویل دراز مدت ضرورت داره. میرمن دلیل وایي د اساسي قانون په 250 ماده کې ویل شوي دي چې باید روغتیایي چوپړتیاوې وړیا وي چې ډېر تفصیل او تحلیل ته اړتیا لري. تجربه وزارت صحت‌عامه نشان میده که ماده 52 قانون اساسی که دولت مکلف به ارائه وسایل و تسهیلات صحی رایگان بر تمام اتباع افغانستان کرده ضرورت به تفسیر و تحلیل بیشتر داره. خو استازو د نوموړي خبرې ونه منلې او قناعت حاصل نشو. در مورد ورود ادویه بی‌کیفیت که باعث خروج میلیون ها دلار سالانه از افغانستان شده چی تصمیم گرفتین؟ 90% تجارها که عاطفه مریضی و مریضداری و دکتری نداره یا تجارت میکنن در شفاخانه هدفشان در سکتور خصوصی فقط پیدا کردن پول است. له وزیر د استازو پوښتنې د دې لامل شوې څو استازي له یو بل سره ونښلي. د عامې روغتیا وزیره وایي د ټیټ کیفیت درمل ځکه هیواد ته راځي چې له پاکستان سره پوله پرانیستې ده. ما
مسئولیت کنترل سرحدات به عهده نداریم. امروز از سرحدات افغانستان نه تنها که دوا داخل افغانستان میشه، مواد غذایی، مواد منفجریه، مواد انتحاری و امثال از هم داخل کشور میشه. یعنی ما سیستم ترانسپورت ما و کنترل ترانسپورت وارداتی ما استاندارد نیست. د وزیر تر څو شېبې ناستې وروسته ځینو استازو کوښښ کاوه څو مجلس له ستونزو سره مخ کړي او دا کار د دې لامل شو څو استازي په اعتراضي ډول ناسته پرېږدي او ناسته له کومې پایلې پرته پای ته ورسیږي. 850 دولتي کارکوونکي د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې له امله تنخوا اخلي، خو د ولسمشر کرزي د هدایت نشتون بیا هم د دې لامل شوی دی څو دا پیژندپاڼې ونه ویشل شي. ولسي جرګې یو کمیسیون ټاکلی څو دا موضوع روښانه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې ولسمشر ورته امر نه وي کړی دوی نشي کولی برېښنایي پیژندپاڼې وویشي. 2 نیمې میاشتې کېږي چې د احوالو د نفوسو د ثبت قانون ولسي جرګې تصویب کړی دی او 150 تنه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په نوم تنخواوې اخلي، خو تر اوسه هم ولسمشر یاد قانون د نامعلومو دلایلو له امله نه دی توشیح کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی پوره تیاری لري، خو د ولسمشر کرزي د امر نشتون د دې لامل شوی دی چې یاد پیژندپاڼې ونه ویشل شي. موضوع تذکره الکترونیکی یک اندازه یک بحث بسیار کلان است و یک برنامه کلان ملی افغانستان است، لذا نیاز است که باید حکم رئیس جمهور در مورد باشه. د اساسي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر تر 15 ورځو د تصویب شوي قانون په اړه تصمیم ونه نیسي نو توشیح بلل کیږي. تر دې وړاندې د اساسي قانون د پلي کېدو د څار کمیسیون هم د اساسي قانون د 94 مادې پر بنسټ یاد قانون توشیح بللی و، خو اوس ولسي جرګې او کمیسیون ټاکلی دی چې ولې یاد قانون نه دی توشیح شوی. رئیس جمهور که ایرا توشیح نکرده ولی میادی که در قانون صراحت داره 15 روز، این 15 روز سپری شده، بناهن این قانون توشیح شده است که نافذ است. ای که این عملی نمیشه، کمیسیون اختصاصی ما، کمیسیون امنیت داخلی و برش وظیفه داده میشه که ایرا من حیث کمیسیون اختصاصی و وزارت مخابرات و وزارت داخله و مراجعی که ارتباط داره ایرا به تطبیق بگیره، اینا را دعوت بده، رسما از پیششان پرسان بکنه مشکل اساسی در کجاست. د دې قانون د نه توشیح لامل نه دی روښانه شوی او د ولسمشر دا ویان مرستیال پړه د چارو پر اداره غورځوي. ومو غوښتل په دې اړه د چارو ادارې نظر هم له ځان سره ولرو، خو له هڅو سره بریالي نه شو. هیره دې نه وي چې برېښنایي پیژندپاڼې د دولتي کاغذ پرانیو په کموالي او د جنایي جرمونو په مخنیوي کې مهمې بلل کیږي. د پوهنې وزیر وایي چې د افغان وګړو د زده کړې د کچې لوړوالی کولی شي له ناامنیو مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت موقع برابره کړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې په تېرو 14 کلونو کې یاد وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. له دې سره چې لا هم د پوهنې په برخه کې ننګونې شتون لري او زده کوونکي د کتابونو او ښوونیزو ودانیو د کموالي له امله سر ټکوي، خو د پوهنې وزیر وایي چې یاد وزارت په تېرو 14 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي وردګ چې د ښوونکو د یو روزنیز مرکز په پرانیز غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د هیوادوالو د زده کړې کچې لوړوالی کولی شي په هیواد کې د سولې او ټیکاو لامل شي. تعلیم ثبات است، استحکام است، صلح است، تعلیم پیشرفت است، تمدن است و بالاخره تعلیم هر آن چیزی است که انسان برای تأمین زندگی دنیوی و اخروی به او ضرورت دارد. نوموړی زیاتوي دمګړی شاوخوا 4.5 میلیونه هیوادوال لوستي دي او په ښوونځیو کې د انجونو شمیر هم 2.7 ډیروالی موندلی. د 79% د جنسیت په لحاظ توازن درته ووایم، د 0 نه د 2% ته جګه کړې. د دنیا په مخ هیڅ مملکت نشته چې پر 12 کالو کې د 0 نه 2% ته جګه کړي. هیڅ مملکت نشته او دا د جنگ ترڅنګ شوی. د ښوونکو د روزنیز مرکز ودانۍ د ترکیې هیواد په مرسته جوړه شوې. په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او تر دې وروسته هم په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. Biz Türkler Afganları kardeş bir millet olarak görüyoruz. که ترکیه هر څومره خپل افغان وروڼو ته خدمت وکړي زموږ پند بیا هم کم دی. ترکیه افغانستان ته د خپل ورور هیواد په توګه ګوري. ترکیه به په دې هیواد کې د بنسټیزو پروژو د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ترکیې سفیر په کابل کې د افغان ترک پوهنتون او همدارنګه په میدان وردګو ښار کې د حامد کرزي په نوم د یو ښوونځي له جوړېدو خبر ورکوي. دا کورني خبرونه نړیوال خبرونه تر ځان وروسته ملتیا وکړي.
بیا که ببینیم مادر جان چی آماده میکنه. با این اندازه روغن اما که غذای سیاه، قورمه، ماهی، سمبوسه، گرگ، کوفتن و قابلی. این چی است؟ این روغن خورشید است، عاری از کلسترول، مملو از ویتامین ها و روغن با جذب کمتر. با این اندازه روغن و این همه غذا، اگر می خواهید خانواده خوش و صحتمند داشته باشید، پس از روغن خورشید استفاده نمایید. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوو. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان خبرداری ورکړی چې د دې هیواد پوځیان به هر ډول تیري ته سخت ځواب ورکړي. یاد قماندان وایي چې د دې هیواد پوځ ډیر پیاوړی شوی او د هر ډول تیري پر وړاندې له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع ته تیار دی. بلخوا د ایران د هوایي ځواکونو قماندان وایي چې د ایران لخوا د امریکې د بې پیلوټه الوتکو نسکورېدل د ایراني ځواکونو د پیاوړتیا ښودنه کوي. ایرانی ځواکونو د پوځ د ورځې په ویاړ پراخ پوځي عملیات په لاره واچول. څو لویدیځ هیوادونو ته خپل ځواک نندارې ته وړاندې کړي. په دې اصل کې چې ایرانی پوځیان له لویدیځ سره د تهران د اټومي لانجې په تړاو د هر ډول جوړجاړي مخالف دي، خو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قماندان وایي چې ایرانی پوځیان د هر ډول تیری پر وړاندې ځواب ویلو ته تیاری لري. انجام رژه 29 فروردین توانمندی خودش رو برای دفاع از مرزهای آبی و هوایی و زمینی به معرض نمایش گذاشته است و ثابت می‌کند که در مقابل هر تهدیدی ایستادگی می‌کند و از مرزها و منابع و منافع کشور هم دفاع می‌کند. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي و چې هیواد یې جګړې ته لیوالتیا نه لري، خو هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي څو د ایران پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وکړي. د سویلي کوریا چارواکي وایي چې د یاد هیواد د ډوبې شوې بیړۍ د مړو پلټنه کیدای شي تر 2 میاشتو پورې وغځېږي. د یادو چارواکو په وینا د ډوبې شوې بیړۍ د مړو د پلټنې او له اوبو څخه یې د راویستنې عملیات دوام لري. دغه بیړۍ 4 ورځې وړاندې ډوبه شوه او تر دې مهاله د 250 تنو مسافرو د برخلیک په اړه خبر نشته. په همدې حال کې د سویلي کوریا د ډوبې شوې بیړۍ چلونکی د یادې بیړۍ په لارښوونه کې د بې پروایۍ له امله نیول شوی دی. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر وایي چې د یاد هیواد د لادرکه شوې الوتکې د موندنې په موخه د پلټنې عملیات بحراني پړاو ته وردننه شوي. حشم الدین حسین وایي چې تر دې مهاله په نړۍ کې د ټولو پرمختللو وسایلو څخه له ګټې اخیستنې سره سره د یادې الوتکې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د مالیزیا MH370 بوینګ الوتکه نږدې 2 میاشتې وړاندې کله چې د چین پلازمینې بیکینګ ته په لاره وه لادرکه له رادارو څخه لادرکه شوه او د موندنې لپاره یې تر دې مهاله هڅې بریالۍ نه دي. 4 فرانسوي خبریالان چې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په سوریه کې برمته شوي وو نن خوشي شول. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې دغه 4 خبریالان د تښتونکو لخوا نن سهار مهال له سوریې سره په سرحدي پوله کې خوشي شول. خبریالان وایي چې د داعش وسلوالې ډلې دوی برمته کړي وو. دا نړیوال خبرونه. اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا مې وکړئ. ما می‌اندیشیم تا به شما خدمات عالی اینترنت ارائه کنیم. سرعت فوق‌العاده، کیفیت عالی، قیمت مناسب
و خدمات 24 ساعته. از سهولت‌های ما مستفید شوید. بله، این همه با سن تکنولوژی ممکن است. برای معلومات مزید 0784 3044 30 وبسایت www.santec.af ایمیل sales@santec.af. اقتصادي خبرونو ته مو هرکلی کوم. د ټولګټو وزارت وایي چې سږکال په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ شپېته پراختیایي پروژې پلي کېږي. د ټولګټو وزیر په وینا ټاکل شوې د روان کال په ترڅ کې د مرسته کوونکو سازمانونو په همکارۍ په هیواد کې د 3300 کیلومتره سړک د جوړونې او بیا رغونې چارې هم پیل شي. د ټولګټو وزیر وایي چې د تیر کال په ترڅ کې مرسته کوونکو هیوادونو په افغانستان کې شاوخوا 2000 کیلومتره سړک په بنسټیز ډول جوړ کړی دی او دمګړی هم دغه هیوادونه تیار دي څو د 3300 کیلومتره سړک لګښت چې د جوړونې او بیا رغونې چارې پاتې دي ورکړي. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې سږکال په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ شپېته پراختیایي پروژې پلي کېږي. ما تقریبا برای سال 93 برنامه تحت کار ماست و برنامه آینده که داریم. البته شما می‌فهمید که سرک در یک سال خلاص نمیشه. ما 3300 کیلومتر تحت پلان کاری خود داریم که البته اعمار از چندین سال در بر میگیره. یعنی ثابت فعلا ما پروگرام سال ما که تنظیم شده برای 3300 کیلومتر سرک است که باز از آغاز پیدا میکنه، باز از سرک‌ها مراحل تدارکاتیش طی میشه. ټولګټو وزیر زیاتوي د آسیا پراختیایي بانک، اسلامي بانک، د امریکې پراختیایي اداره او نړیوال بانک هغه بنسټونه دي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د سړکونو د جوړونې لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرسته ورکړي او همدارنګه په دې برخه کې همکارۍ ته تیاری لري. بانک آسیایی، بانک جهانی، USAID، کشور آلمان، کشور ایتالیا، ژاپن و سایر بانک اسلامی و سایر دونرهایی که در اینجا فعالیت دارن، تقریبا تمام از این دونرها با بخش افغانستان در بخش زیربناهای افغانستان که بخش ترانسپورتیستی خط آهن است و سرکس سهیم هستند. د ټولګټو وزیر په وینا ټاکل شوي د روان کال په ترڅ کې د افغانستان د حلقوي سړک د جوړونې پاتې کار هم د ایټالیا هیواد په مرسته پیل شي. او وروسته اقتصادي خبر هم دا چې د کابل مرکزي سیلو د 250 کارکوونکو په درلودلو سره د ورځې هیڅ تولید نه لري. د سیلو مسؤلین وایي اوس له دې ځای څخه یوازې د غنمو د زیرمتون په توګه کار اخیستل کیږي. د مرکزي سیلو فني مرستیال وایي تر کورنۍ جګړې مخکې به دلته د ورځې 170,000 ټنه غنم پاکېدل او 140,000 ټنه نور به هم وړه کېدل. نوموړی زیاتوي 40,000 ټنه ډوډۍ به هم بازار ته وړاندې کېده چې د هیواد له اقتصاد سره ستره مرسته وه. نوموړی زیاتوي له دې سره چې یاده اداره د ځینو خصوصي او دولتي برخو ډوډۍ تولیدوي خو د نوموړي په وینا د دولت د نه پاملرنې له امله دوی نه هیڅ ډوډۍ نه ده تولید کړې او تر ډیره د دوی په ځای کې خوراکي توکي ساتل کیږي. فابریکات نانپزی ما قسما فعال است اما متاسفانه که توقف است زیرا چرا عمده‌ترین مشتری ما در گذشته ارگان‌های دولتی مثل وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی و سایر ارگان‌های دولتی بود. اونا فعلا امی ضرورت خود توسط سکتور خصوصی برآورده میکنن و ما بنا به این ملحوظ فعلا توقف هستیم. تر دې مخکې به دې مرکز د دولت د ملکي او پوځي برخې وچه ډوډۍ تیاروله او د ښار ډیرو د ډوډۍ پخولو هټیو ته به یې هم وړه ورکول خو اوس هیڅ تولید نه لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې.
اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینې سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا و د دې ګډۍ خبرونه له ملتیا مو مننه. خوشحاله شم.